لوږه یا تنده غریبي دا هیڅ عیب نه دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی و تاسې د خپلې لوږې د تندې سره مقابله وکړئ، دا دومره زیات ثواب لري لکه یو څوک چې د کفارو سره جهاد کوي، هغه سره مقابله کوي. نو چې کله یو څوک د الله د رضا لپاره خپله لوږه برداشت کړي، تنده برداشت کړي، دا هم دومره ثواب لري لکه یو څوک چې د کفارو سره مقابله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یعنی چې کله یو انسان د خپل غریبي په وجه باندې وږی یا تږی پاتې سي، نو رسول الله مبارک فرمایلی هم دغه د الله دوست دی. مالدار هم د الله دوست دی، خو لیکن تر ټولو غټ دوست د الله هغه غریب دی. ها مګر هغه وخت چې کله یو غریب انسان پر خپل غریبي باندې صبر او شکر وباسي. بل حدیث شریف کې راځي وایي چې کم انسان هر وخت د خپل خېټې غم اخیستی وي، خپل خېټه ډکوي او په ډک نس باندې ډوډۍ خوري، وایي دغسې انسان تعلق د اسمانه سره نسي جوړېدلی. یعنې چې کله یو انسان د خپل ژوند مقصد خېټه ګرځولی وي، هر وخت د خپلې خېټې غم اخیستی وي، چې ګورې دی به خوراک کوي، چې ګورې په دې سوچو کې وي چې څه بهترینه شی وخورم، څه ښایسته شی وخورم، نو هر وخت د خپلې خېټې غم کول دا انسان د الله سره تعلق ختموي. دا شی د دې انسان په زړه کې بیا غفلت پیدا کیږي، بیا د دې انسان په زړه کې د عبادت کولو شوق نه راځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په انسانانو کې تر ټولو افضل انسان څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایلی هغه انسان تر ټولو افضل انسان دی چې هغه لږ وخوري، لږ خوراک کوي او لږ وخاندي، دومره واغوندي چې مطلب ستر عورت یې کې پټ سي. او بیا وفرمایل چې لوږه د ټولو کارو سردار ده. او بیا وفرمایل خپلې زړې کپړې اغوندئ او پر نیم نس باندې قناعت کوئ، یعنی لږ خوراک کوئ، نیم خوراک کوئ او لږ اوبه څښئ. وایي دا د نبوت یو جز دی. کوم انسان هم دغه خبرو باندې عمل وکړي، هغه اجرونه به الله ور نصیب کړي چې کوم اجرونه الله رب العزت و یو نبي ته پر یو صفت باندې ورکول، یعنی لږ خوراک کول، لږ اوبه څښل، لږ خندا کول، لږ ویدېدل، دا د نبوت جز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی تفکر نصف عبادت دی. تفکر څه مطلب؟ کله یو انسان چې فکر کوي د الله په حکمو کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې، په قرآن کې فکر کوي، غور فکر کوي، دینه عبرت اخلي، وایي چې کله یو انسان په دې فکر کې وي چې الله څنګه راضي کم او رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنت باندې څنګه عمل وکم، وایي دا نیم عبادت دی. چې کله یو انسان صرف دغه فکر وکړي خالي. لږ خوراک کول، نبی علیه السلام فرمایي یعنی کم خوراک کول دا غټ عبادت دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول په تاسې کې تر ټولو افضل انسان د خدای په نیزه هغه دی چې هغه ډیر زیات تفکر کوي، ډیر زیات فکر کوي، ډیر زیات غور کوي د قرآن په آیاتو کې او په دې لاره کې چې الله راضي کم، په دې کې ډیر غور فکر کوي. وایي دغه انسان و الله ته تر ټولو افضل انسان دی. او هغه انسان چې هغه ډیر زیات خپل ځان وږی ساتي، وایي دا هم انسان هم و الله ته قریب او نږدې انسان دی. او وی فرمایلی وی په تاسې کې هغه څوک د الله غټ دشمن دی چې هغه هر وخت ډیر خوراک کوي او ډیر زیات خوبونه کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کم څوک لږ خوراک کوي، وی الله رب العزت پر دې انسان باندې فخر کوي د فرشتو مخې ته. الله فرمایي چې وګورئ ای فرشتو، ما ته د خوراک خواهش ولا ورکړی، بیا هم د یو څو ګولې یو څو خوراک زما په وجه باندې پرېښودی، د پلیټ څخه لاس راوایستی. نو فرشتو تاسې ګواه اوسئ چې څومره خوراک د په دې پلیټ کې پرېښوئ، څومره د پاته کوي، نو د دې هر خوراک، د دې هرې لقمې په بدل کې به په جنت کې به درته یوه درجه ولاره ورکړم. او نبی علیه السلام فرمایلی تاسې د خوراک د څښاک په وجه باندې د خپل زړونه مه مړه کوئ، یعنی ډیر خوراک، ډیر څښاک دا د انسان زړه مړه کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زړه په مثال د یو کیتۍ دی، چې کله یو کیتۍ ته یو انسان تر حد زیاتې اوبه ور واچوي، نو دغه کیتۍ دغه فصل هم خرابوي. لکه څنګه چې یو باغ راواخله، یو کیتۍ راواخله، د هغه علاج اوبه دي. نو چې کله یو انسان دې ته زیاتې اوبه، تر حد زیاتې اوبه ولره ورکړي، دا خرابېږي، دا تباه کېږي که نه تباه کېږي. همدغسې نبي علیه السلام فرمایلي تاسې خپل زړونه هغه په ډیر خوراکو، په ډیر څښاک سره تاسې مه مړه کوئ. او نبی علیه السلام فرمایلی وایي د خېټې څخه زیات بدتره شی ما نه دی لیدلی چې یو انسان یې ډکوي. فرمایلی چې یو څه خوراک، یو څو لقمې دا د انسان دپاره کافي دی چې بس د انسان ملا په سیده سي.
دومره خوراک چې په هغه باندې یو انسان د الله عبادت وکړي او کمزوري نسی پاته. اسلام فرمایلی چې د خېټې 3 حصې دي، یو حصه د خوراک لپاره، یو حصه د اوبو لپاره، او یو حصه د سا اخیستلو لپاره. او عیسی علی السلام فرمایلی وای تاسو ته پکار داده چې تاسو خپل ځانونه وږي وساتئ، بیا به تاسو په خپل زړه کې د الله سره واسطه وویني، ملاقات به وویني، د الله سره بیا تاسو تعلق په خپل زړه کې هغه معلوم کړئ. او نبی علیہ السلام فرمایلی وای شیطان د انسان پر رګو کې داسې زی لکه وینه، او تاسو د شیطان لاره تنګه کوي. د شیطان لاره څنګه تنګه کو؟ یعنی خپل ځان وږي او تږي پاتې کو، یعنی زیات خوراک زیات شاک ونه کړو. او نبی علیہ السلام فرمایلی چې مؤمن مسلمان په یو کلمه سره خوراک کوي او منافق په 2 کلمو سره خوراک کوي. د دې مطلب دا دی چې د منافق خوراک به د مسلمان په نسبت د منافق خوراک به بيخي ډیر زیات وي. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته ویلي چې عائشه د جنت دروازه ور وټکوه، تر هغه وخت پورې مو پرېږده چې تر څو پورې خلاصه سوي نه وي. ولما ورته ویل چې یا رسول الله د جنت دروازه چیرې ده، څنګه زه د جنت دروازه ور وټکوم؟ نو نبی علیه السلام مبارک راته فرمایله چې د لوږې یا د تندې په وجه باندې د جنت دروازه پر انسان باندې خلاصيږي. یعنی چې څوک د الله د رضا لپاره کم خوراک کوي، کم څښاک کوي، وای دغه انسان باندې د جنت دروازه خلاصيږي. یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و مخې ته ارجی را وکړي. کله چې یو انسان خوراک وکي د هضمیت چې وسی نو دې ته موږ ارجی وایو. نبی اسلام ورته فرمایلی چې دا لری کوي، او بیا و فرمایلی چې کم څوک په ډکه خېټه باندې دنیا کې ګرځي هغه په آخرت کې ډیر وږي وي، یعنی په کمه خېټه او په آخرت کې بیا ګرځي. حضرت بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم به هیڅ کله په ډکه خېټه سره ډوډۍ نه خوړله، کله به دومره زیات وږی و چې زما به ډیر زړه ور باندې وسوځول کېدی، او ما به یو ورځ د نبی اسلام پر دې خېټ مبارک باندې به لاس تیراوی، او ما ورته فرمایله زما ځان دې پر تا باندې قربان وي، لږ خوراک خو وکړه چې لوږی پاتې نه سې. نبی اسلام ورته فرمایله چې عائشه د انبیا زما ورونه وو، نو زه غواړم چې دوی سره په داسې حالت کې ملاقات وکم چې زما حصہ د دوی نه کم نه وي. یعنی نبی اسلام د دې لوږې د تندې په باره کې دا اشاره وکړله چې لوږه یا تنده د انسان درجه لوړوي. الله اکبر. بیا عائشه رضی الله عنها فرمایي وای د دې وروسته نبی علیه السلام یو هفته ژوندی ولو او بیا وفات شو. سیدة النساء بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها د ډوډۍ یو ټوکړی راخستې وله او را وړله د نبی اسلام په خدمت کې حاضر شوله، او نبی اسلام ورته فرمایله چې لوري دا څه شي دی؟ دی ورته ویله چې ما ډوډۍ پخوله، نو زړه مې نه وغوښتی چې د ډوډۍ یوازې خپله وخورم، نو تاله مې راوړله. نبی اسلام ورته وفرمایل بیبي فاطمه نن درېیمه ده چې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. الله اکبر. 3 ورځې نبی علیه السلام ډوډۍ نه و خوړلې، خوراک یې نه و کړی. حضرت ابو سلیمان رحمه الله فرمایي وای هغه څوک زما دوست دی چې هغه د ماښام ډوډۍ یوه ګوله کمه وخوري په دې نیت باندې چې زه د سهار لمانځه بیا پر وخت باندې راپورته سم، دغه څوک چې دی هغه زما دوست دی. حضرت مالک بن دینار رحمه الله فرمایي وای پر هغه کس باندې په ورځ د آخرت د جهنم ور یخ وي چې کم څوک به قدر ضرورت دومره خوراک د خپل ځان سره ګرځوي، نه دومره زیات خوراک چې د کلو لپاره کافي وي. حضرت محمد بن الواسیه وایله ولنا چې کوم څوک ماښام له وږی پاتې سي د باوجود د الله څخه راضي وي او پر دې حالت باندې شکر کوي. تر ټولو بیا غټه خبره موسی علیه السلام چې 40 ورځې د الله سره ملاقات کوي، د الله سره چې کوم خبرې کولې، په دې 40 ورځو کې موسی علیه السلام یو خوراک هم نه دی کړی. یعنی دې ټولو خبرو څخه دا معلومیږي چې انسان د خوراکو د څښاک لپاره د دنیا نه دی رالیږل شوی. هر څه به کوو خو لیکن هر څه به خپل مقدار کې، خوراک به کوو خو لیکن دومره خوراک چې موږ د الله څخه د الله د ذکر څخه غافل نه کی. څښاک به کوو دومره زیات څښاک چې موږ د الله او د الله د ذکر څخه غافل نه کړي. خوب دا به دومره کوو چې موږ د عبادت څخه غافل نه کړي. دا هر څه د انسان ضرورت دي، خو لیکن دا ضرورت چې دی هغه په یو څه معمولی شی باندې هم چې دی هغه پوره کیږي. د لپاره زیات خوبونه، زیات خوراکونه، زیات څښاک دا د انسان د غفلت علامت دی. کم انسان چې زیات خوراک پسې روان وي، زیات څښاک پسې روان وي، دغه انسان په زړه کې بیا خواهشات د ګناهونو پیدا کیږي. دغه انسان بیا زړه تعلق بیا د الله سره نه جوړیږي.
یعنی موسی علیه السلام د الله سره چې کله خبرې کولې ملاقات یې کوی په دې ټیم کې 40 ورځې تېرې شوې په دې 40 ورځو کې د خوراک نه دی کړی لوږه یا تنده دا یقینا د جنت دروازه پر انسان باندې خلاصوي یا چې کله یو انسان په نن سبا وخت کې چې کوم انسان زیات خوراک کوي زیات څښاک کوي وای دا انسان بیماریو څخه خلاص نه وي صحت به همیشه د هغه انسان غزيات خراب وي چې زیات خوراک زیات څښاک کوي